سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي امنیت سلاکار ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د حالاتو د ډاډمنتیا لپاره د امنیتي حفظالات ډیر او استخباراتي فعالیتونه لا پراخ کړي. حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور په مشرتابه ناسته کې زیاته کړه چې ټاکنې د یوې ملي پروسې په توګه ډېرې مهمې دي، نو د دغه بهیر د امنیت د خوندیدنې لپاره باید له هېڅ راز هڅو ډډه ونه شي. ټاکل شوې تر راتلونکو 12 ورځو پورې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. د فراه په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 15 ولسي وګړي ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د فراه ښار په کاریز شیخان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو کسانو موټر په یو ځای پر ځای شوي مانور برابر شو. د یو بل خبر له مخې تېره ورځ په همدې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 6 طالبان هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني تېر مازدیګر د بریدمل محمد نور چې د وږي پر 18مه د غیر مسؤلو وسلوالو لوري په کابل کې وژل شوی و، د کورنۍ له غړو او د میدان وردګو له قومي مشرانو سره د نوموړي د وژل کېدو له امله غمشریکي وکړه. د میدان وردګو قومي مشرانو د یادې پیښې د قاتلینو د مجازاتو ترڅنګ وویل د هغه د وژل کېدو ځای ټرافیک څلورلارې دې د ده په نوم ونومول شي او همداراز د هغه زوی ته دې چې په ګارنیزون کې دنده لري یوه رتبه هم ورکړل شي. ولسمشر په دې مراسمو کې پړاو کړه چې د بریدمل محمد نور د وژل کېدو عاملینو د مجازاتو ترڅنګ به ټول د هغه کورنۍ ته د ننواتې په توګه ورشي. ښاغلي غني همداراز لارښوونه وکړه چې ټرافیک څلورلارې دې د شهید بریدمل محمد نور په نوم ونومول شي او نوموړي ته به د جګړنۍ رتبه، زوی ته یې چې په کابل ګارنیزون کې دنده لري یوه رتبه او همدارنګه به یې کورنۍ ته د استوګنې یو کور هم ورکړل شي. 250 کیلوګرامه نشه یي توکي په ننګرهار کې په 3 بېلابېلو عملیاتو کې کشف او ترلاسه شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه مواد تېره ورځ د جلال آباد ښار د 5مې، 9مې او د سره رود ولسوالۍ له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو یو کس هم نیول شوی او پاتې نور یې تښتېدلي دي. او افغان کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزه 3 اړخیزه سیالیو په دویمه لوبه کې افغانستان دا ځل بنګلادیش ته هم د 25 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا افغان لوبغاړو په 20 اورونو کې د 165 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ، خو بنګلادیش بیا د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړې چې له مخې افغان لوبډلې د 25 منډو په توپیر یاده لوبه هم خپله کړه. دا په پرلپسې توګه 12مه 20 اوریزه سیالۍ ده چې افغان لوبډلې پرته له ماتې ګټلې او د کرکټ نړۍ د 20 اوریزو سیالیو په لړ کې تر اوسه هیڅ لوبډلې 12 پرلپسې سیالۍ نه دي ګټلي. افغانستان په خپله درېیمه لوبه 4 ورځې وروسته له زمبابوې سره ترسره کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.